حضرت اکاڑوی نور اللہ مرقدہ خپل کتاب کی لکھی خپل یو ذکر فرمائی حضرت اکاڑوی نور اللہ مرقدہ یو وقت کی محترم روس کے چکل دا اللہ د منکرینو د دهریانو والا فتنه را پورته شو دنیا تر دغه ور هغه شغلې رواني وې سره سي دي مصر کې یو اجلاس وشو یو میټینګ وشو پدې کې د ټولو دینونو والا نمائندگان او خلک راجمع شو د دیو د راجمع کېدو مقصد داو چې مونږ دلته راجمع شو او هغه خلک چې د الله رب العزت د وجود نه انکار کوي دهریان دي مونږ د هغه خلکو مقابله وکړو پدې کې يهودم موجود دي پدې کې نسوارام موجود دي پدې کې عیسایانم موجود دي پدې کې مسلمانانم موجود دي یعنی هغه ټول خلک دي کې موجود دي چې سنه درجه کې دیو د الله رب العزت باندې ایمان لري دې کې محترمو انسانان راجمه لري توجه کوي محترمو د ټول دینونو والا راجمه دی یو کس صدر جوړ کو د صدر جوړولو مقصد داو چې د ټولو خبره بده اوري د مجلس نظم و ضبط بده قائم ساتي صدر سے بودره دعاوی ته وای زمونږ د اتحاد شوه د زمونږ د مجلس جوړ شوه د دې لپاره چې مونږ د هغه خلکو مقابله وکړو کوم خلک چې د الله د وجود نه انکار کوي دی وی زمونږ اتحاد کنن قائم سبب نه سبا قائم بل سبب نه راضی په یوه خبره باندې اتفاق وکړو په یو څو خبرو باندې مونږ راجمع شو چې واقعي د هغه خلکو مقابله وکړو چې د الله د وجود نه انکار کړل دي زګه چې خپل کور کې اتفاق نه راغله د بار دشمن مقابله بسنګ وکړو خپل کور کې اتحاد نه راغله بار دشمن سره به مقابله څنګه وکړو دی وای زما څلور خبرې د اتحاد او اتفاق د پاره دغه د هر نبی منون کې د هر دین او شریعت منون کې هغه اگر دې خبرې مطالبه کوي هغه دا غواړي چې زمونږ د نبی شریعت د په پوره دنیا کې خور شي زمونږ د نبی شریعت دی هغه پوره دنیا ومني ولها په دې سره به خبره وګد شي ردی لپاره څلور نکات پېښ کوم ول زما اوله نقطه دا دنیا کې کم یو پیغمبر راغله دی چې هغه د دې خبرې داوا کړی دا چې زه د پوره انسانیت د لپاره الله رب العزت نبی جوړ کړم صدر سے ور سره یو خبره وکړه ول چون کې عقل هم د دې خبرې تقاضا کوي عقل هم دا خبره مني چې په خوا زمانه کې د پریس دور نه وو په خوا زمانه کې د جاز سہولت نه وو په خوا زمانه کې د ټلیفون د موبایل نیټ وغیرہ ترتیبات سہولیات نه وو نو العقل هم د دې خبرې تقاضا کوي چې هر علاقې ته الله رب العزت مستقل نبی راولېږي هر علاقې د لپاره محدود علاقې د لپاره الله نبی راولېږي دا خلق داغه پر رهنمایي کې الله تزان ورسي ول وس عقل د دې خبرې تقاضا کوي د پریس دور دی د نیټ دور دی د دنیا د یو ګټ نه په سکند کې بل ګټ ته خبر رسیږي ولنن عقل هم د دې خبرې تقاضا کوي چې د پوره دنیا انسانان دا د یو نبی اتباع وکي دا د یو نبی په شریعت باندې راجم شو الله رب العزت تزان ورسي ول د دې لپاره اوله مطالبه زما ده چې پوره دنیا کې کم یو نبی دي سره چې هغه د دې خبرې داوا کړي د جزره د پوره انسانیت د لپاره الله نبی جوړ کړی هغه صدر سے بخپل ویلا ولکه يهود د دې خبرې داوا کوي نو دا خبره غلطه ده ځکه چې موسی علیه السلام په خپل اعلان کړی دی زه الله رب العزت صرف د بنی اسرائیل د پاره نبی را لګلم موسی علیہ السلام داو صرف د بنی اسرائیل تر حد پورې دا اوس کې دا غيو امتی را پاسی کی هغه داولري چې موسی علیہ السلام الله د انسانیت د پاره نبی جوړ کړی دی نو الداغه مدعی سوس گواچوس والا خبره شو دې ته خو ایسا دې خبرې له خو ایسا اعتبار نشتی به عیسایانو ته وای کپل پرز عیسایان د دې خبرې داوا کوي عیسی علیہ السلام الله د پوره انسانیت د پاره نبی را لېګل دی نو الدام غلط را ځکه عیسی علیہ السلام په خپل د دې خبرې داوا نه کړی او هو مونږ ته انجیل کې دا خبره ملاويږي چې عیسی علیہ السلام له یو زنانه رااله ول ماته دعا وکا ماته نصيحت وکا د دې زنانه تعلق د بنی اسرائیل سره نشته عیسی علیہ السلام ول جواب ورکوي وایزا ز الله رب العزت د دې د پاره نیم را لګل چې انسانانو ډوړې سپوت او غرزوم د عیسی علیہ السلام په خپلم داو نشتی کداغه امتی پاسی کې دا داوا کوي نو دا خو مدعی سوس گواچوس والا خبره شو دې کې محترم په پوره مجلس کې د خبرې مطالبه تمام دینونو والا سر پر سر ټټ کړه د یو څوک پانه سیدو اخر کې یو مسلمان عالم پاسه دو
دے مسلمان عالم سره قرآن ور سره د لاس کی وای څنګه چې الله رب العزت د دې خبره اعلان کړی دی چې زه رب العالمین یم، دغه سي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پر اعلان کړی دی الله رب العالمین محمد رسول الله رحمت للعالمین، الله رب العزت رب العالمین محمد رسول الله کافۃ